اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، قربانی په چا باندې واجب ده، یعنی څومره نصاب د هغې دپاره پکار دی او د قربانی دپاره څه شرایط دي. په دې ضمن کې اولنې خبره یاد ساتل پکار دي چې د قربانی دپاره شرایط دا دي چې انسان مسلمان وي، عاقل بالغ وي، او دریم نمبر شرط دا دی چې دی مقیم وي، یعنی مسافر نه وي. د مسافر نه مراد مونږه هغه مسافر نه کم چې مونږ ورته د پښتو په اصطلاح کې مسافر وایو چې څوک کال 2 کالو له بهر لاړ شي، بلکې د مسافر نه مراد دلته کې شرعي مسافر مراد دی. هغه سړی چې هغه د خپل وطن یا د وطن د اقامت د دینه بهر وي، یا په اسانو الفاظو کې وایو چې یو انسان د 1400 ورځو په نیټه باندې د 1400 ورځو یا د دینه کم په موده باندې په سفر کې وي او دا د سفر حد تقریبا 92 کیلومتر وي. که یو انسان په خپل ابایی وطن کې وي نو د مسافر نه دی. که یو سړی په یو بل علاقه کې بل وطن کې اوسېږي نو دا وطن اقامت دی، دا مسافر نه دی. یو سړی په یو پردي علاقه کې اوسېږي خو د 1400 ورځو نه زیات د اوسېدلو او د اقامت اراده کړې وي نو دا مسافر نه دی. شرعي مسافر دی ته ویل کېږي چې د 92 کیلومتر نه زیات په 1400 ورځو نه کم په نیټه باندې بهر وي د خپل علاقې نه، د خپل وطن اصلي نه او د وطن اقامت نه، نو دی مسافر دی. په دې مسافر باندې قرباني نشته. دې ځای پورې 3 شرایط شو چې انسان مسلمان وي، عاقل بالغ وي، او دریم شرط دا دی چې دی مقیم وي، یعنی مسافر نه وي. څلورم هغه یو اهمه مسله ده او هغه دا چې دی صاحب د نصاب وي. نو نصاب څه څیز دی؟ نصاب 2 نصابونه دي. یو دا ده چې سونه وي، بل دا چې چاندي وي. که سونه وي صرف سونه وي، چاندي نه وي، نقد پیسې نه وي، مال د تجارت نه وي، ضرورت اصلیه نه زائد څه سامان نه وي، صرف سونه وي، نو بیا 7.5 تولې نصاب دی. 7.5 تولې نصاب چې برابر وي بیا به قرباني کوي، او که دا نه وي بیا به قرباني نه کوي. د دې نه علاوه که نور څیزونه ورسره یعنی چاندي وي نو بیا 52.5 تولې یا د هغې قیمت ته برابر نور سامان تجارت سامان وي، یا په کور کې د ضرورت اصلیه نه سیوا سامان وي چې د هغې قیمت د 52 تولو چاندې ته رسی یا د هغې نه سیوا وي، نو بیا په هغه انسان باندې قرباني لازم ده او د صاحب د نصاب دی. د 52 تولو چاندې قیمت نن څه دی؟ 7 جون 2023 نن ما د پېښور په صرافه بازار کې تپوس وکړو، نو هلته 2850 روپۍ د چاندې قیمت دی. په دې حساب سره د 52 تولو نه 1,49,625 روپۍ دا جوړیږي. یعنی د اختر په دغه 3 ورځو کې که چا سره 1,49,625 روپۍ وي نو د صاحب د نصاب دی او په د باندې قرباني لازم ده. دې ځکه یو ضروری خبره دوستانو یاد ساته، بعض انسان چې دا مسله اوري نو لږه ناشنا پې ولګي، وایي دا خو 1.5 لک روپۍ دي او په دونه خو قرباني نه کېږي او دا دي وغه دي. نو شریعت چې دی نو هغه دا او هغه نه مني، بلکې د شریعت حکم دی چې دغه 2 نصابونه دي. که صرف سونه وي بیا د سونې نصاب دی، او که نور څیزونه وي نو بیا اقل د نصابینو دی چې هغه د چاندې نصاب دی. 1,49,625 د نن په حساب باندې د 7 جون 2023 په حساب باندې دا نصاب راځي. پکار ده چې هر سړی قرباني وکړي چې نصاب ته رسیږي. بل یو ضروری او اهمه مسله دا ده چې د زکات او د قربانۍ په نصاب کې څه فرق دی. نو د زکات او د قربانۍ په نصاب کې دا فرق دی چې د زکات دپاره مال زائد د ضرورت اصلیه نه سیوا چې کم سامان دی هغه نه شمارلی کېږي، او په قربانۍ کې دا شمارلی کېږي. د زکات دپاره د مال دپاره کال تیرېدل شرط دی، د قربانۍ دپاره دا شرط نشته. ضرورت اصلیه څه ته وایي؟ ضرورت اصلیه دی ته وایي چې کوم څیزونه د انسان په ضرورت کې د انسان په استعمال کې وي او انسان هغه په خپل استعمال کې بار بار راولي، دې ته ویل کېږي چې دا د ضرورت اصلي سامان دی. د دې نه علاوه چې کوم سامان وي، کوم کډي وي، کمپیوټر وي، موبایل وي، یا نور دا څیزونه چې هغه د انسان په استعمال کې نه وي، دا ټول د ضرورت اصلیه نه زائد چې دی نو دا راځي او دا د قربانۍ دپاره کاونټ کېږي. که یو انسان دی هغه سره 10 جوړې جامې دي، 5 استعمالي او 5 ایښودلې دي، یا ورسره 2 کمپیوټر دي، یو کمپیوټر استعمالي، یو لیپټاپ ورته چې دی یو لیپټاپ یا کمپیوټر ایښودلې دی، یا یو انسان دی هغې کره 2 فرجونه دي، یو فرج ایښودلې دی او بل فرج چې دی نو هغه استعمالیږي. نو چې دا کم څیزونه اسې پراته دي د ضرورت نه سیوا دي نو دا به کاونټ کېږي. که د دې قیمت د 52 تولې چاندې ته رسي نو دغه سړی به دغه انسان به صاحب د نصاب وي او قرباني به په د باندې لازم وي. د ضمن کې یو بل مسله دا وغه دا چې قرباني د کور په سربرا باندې نه وي،
هر یو فرد په کور کې چې هغه عاقل بالغ مسلمان مقیم وي نو د هغه کچرته هغه سره سونه وي خصوصا د زنانو سره ورسره نقد پیسې وي یا چاندي وي ورسره نو دا ټول نقد پیسې او چاندي سونا یا د ضرورت اصلیه نه سیوا چې د سره کمې کپڑے یا نور سيزونه وي د دې ټولو به حساب کتابو کی او چې د دې قیمت د 52 تولې چاندي یعنی 1,49,625 روپے تقریبا د ترسي نو مرد وی ک زن وی او ک پکور کې مشترک وی جاینټ فیملی وی یو ځای اوسېږي ک جدا جدا اوسېږي قرباني په هر یو فرد باندې ځان لازم ده الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.